طالبان په ښې ارادې لري چې د 4 میلیارډ ډالرو په ارزښت لسګونه سترې پروژې جوړې کړي. دا چې دغه پروژې د څه شي دي او په څومره موده کې به بشپړې شي، راځئ دغه راپور واورئ او خپل نظریات هم راسره شریک کړئ. څه د پاسه 2 کاله کېږي چې د افغانستان 9 میلیارډ ډالره شتمني کنګل شوې ده او همدغه راز یو شمېر اقتصادي بندیزونه هم لګول شوي، خو سرپرست حکومت په داسې بنسټیزو پروژو لاس پورې کړی چې له کنګل شوې شتمنۍ زیات ارزښت لري. په دغه ارزښتناکو پروژو کې ډېرې حیاتي پروژې شاملې دي، خو تر ټولو غوره یې د اوبو او برېښنا په برخه کې د طالب چارواکو تمرکز د پام وړ دی. اوس راپورونه وایي چې د اسلامي امارت له لوري د 3.8 میلیارډ ډالرو په ارزښت د 200 پروژو مهم پلان تایید شو. د اقتصادي کمیسیون د تخنیکي کمیټې په نوبتي غونډه کې د اوبو او انرژۍ وزارت له لوري د برېښنا سکتور 15 کلن پراختیایي پلان تر ارزونې وروسته تایید او د منظورۍ لپاره به اقتصادي کمیسیون ته واستول شي. که څه هم طالب حکومت تر اوسه نه ده په ډاګه کړې چې دغه 200 پروژې کومې دي او تر ټولو سترې کومې دي، خو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې دغه پروژو په سر کې د کونړ په سیند د بند جوړول او د برېښنا پروژه ده. د کونړ په سیند بند جوړول د هر افغان د زړه ارمان دی، ځکه چې په دغه سیند هیڅ بند نشته او ټولې اوبه یې پاکستان ته بهیږي. او طالب چارواکي وایي چې د کونړ سیند ته پام دی او په دې برخه کې غوره پلان لري. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په دې اړه وایي د کونړ سیند د اوبو راګرځول زما لویه هیله ده او د سر په بدل به هم دغه اوبه راګرځوم. بلخوا طالب ویاند ذبیح الله مجاهد وایي د کونړ سیند اوبه د افغانانو خپلې اوبه دي، موږ ورته پلان لرو او هر کله چې د بند جوړولو وس پیدا شو نو کار به پرې پیل کړو.